د غلا مال اخیستل شرعا څه حکم لري؟ تا ته چا یو څه راوړل او ته پوهیږې چې دا د غلا مال دی، تا ته د دې اخیستل څنګه دي؟ د اسلام مقدس دین فرمای او د اسلام په مقدس دین کې د دې تصریح شوی چې د غلا مال اصلي مالک ته بیرته ورګرځول واجب دي. تا ته چا بایسکل راوړ یا بل شی راوړ او ته پوهیږې چې دا د غلا مال دی، شرعا د دې اخیستل تا ته جایز نه دی. دا مال باید بیرته اصلي مالک ته ور وګرځولی شي. او که چیرته تا په خطایي سره واخیست، پوه نه شوې چې دا د غلا مال دی، وروسته درته حقیقت څرګند شو چې دا خو د غلا مال دی، نو دا مال چې د چا دی باید هغه اصلي مالک ته واپس کړی شي او د چا نه چې تا اخیستی هغه نه به بیرته خپلې پیسې اخلي. ابن عابدین شامی په رد المحتار کې په 4 جلد کې 106 صفحه کې کتاب البیوع کې لیکي: لو ظهر غیر حلال ای مسروقا او مغصوبا یرجع علیه المشتری. د چا نه دی چې اخیستی بیرته به د هغه نه خپلې پیسې اخلي. او همدغه مسئله علامه کاسانی رحمه الله په بدایع الصنایع کې 5 جلد کې 85 صفحه کې کتاب البیوع کې او بحر رایق په 6 جلد کې 88 صفحه کې کتاب البیوع کې باب خيار العیب کې په تفصیل سره